بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس صاحب او هیئت اداري او معزز وکیل صاحبانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو وکیل صاحبانو نه مې خواهش ده چې دغه تالار کې دغه موږ 15-14 ورځې کېږي موږ په بودیجې باندې اخته یو. در حال وطن د موږ په څه حالات کې ده. امریکا چې موږ سره کوم تړون کړی ده، امریکا موږ سره په خپل تړون کې صادقه نه ده. 20 کاله دلته تیر کړه، په 20 کاله کې افغانان زخمیان شهیدان او بې ستره کړه. دغلته چې دوی راغلي وو، دوی ویل چې موږ به د ترهګرو په ضد مبارزه کوو. نن دی راځي او دغه وطن موږ سره په ویجاړ حالات کې پرېږدي او ځي هماغه ترهګرو سره دوی په قطر کې د افغانستان په سرنوشت باندې خبرې کوي. زه په نړیواله ټولنه باندې هم غږ کومه چې دغه امریکا دلته راغلې په افغانستان کې جنایت کړی، غصب یې کړی، کوم تړون یې چې موږ سره لاسلیک کړی د هغه تړون په اساس باندې موږ سره دوی نه دي تللي. نو زه د افغانستان وکیل صاحبان دغه تالار نه، د افغانستان سیاسون نه، د رئیس جمهور نه زه دغه غوښتنه لرم چې ته نړیوالو ته باید عارض سي او موږ د زه د پارلمان له ادرسه په نړیوالو غږ کومه چې تا موږ ته بشري حقوق را لېږلی و که جنایتکار امریکا د موږ ته را لېږلې وه چې د موږ سیاسر یې بې ستره کړې، بمبارونه را باندې وکړه، د موږ ماشومان یې زخمیان کړه، شهیدان یې کړه، موږ یې در بدره کړو، د تعلیم نه یې وروسته واچولو. موږ هم د دنیا کې یعنې ژوند لرو که نه لرو افغانان. زه بیا هم په طالبانو باندې غږ کوم که تاسو چیرته واقعیت د افغانستان بچي، تاسو امریکا سره څنګه د افغانستان په سرنوشت خبرې کوئ؟ راسئ په افغانستان کې موږ تاسو ته میلمستوب هم درکوو، خپل کور هم دا جیم ده. که سوله کوئ سوله در سره کوو او که سوله نه کوئ موږ سولې ته که دا تاسو څه وایي دې ته موږ هم حاضر نه یو. او دا نه د رئیس جمهور خبرې دي، نه د ارګ خبرې دي، دا د ټول ولس خبرې دي. په دې باندې موږ زخمیان ورکړي، شهیدان هم ورکړي. او بیا هم زه په نړیوالو غږ کومه، په بشري حقوق غږ کومه، په هغه چې تاسو وایئ چې دیموکراسي ته موږ احترام لرو، نن موږ په کوم هغه کې قرار لرو. راځم بل خبرې دې ته چې موږ دلته اوس شروع یو، یو خواته یې موقت حکومت راته رامخکې کړی. موقت حکومت موږ ته تېره کې څه راکړه؟ د ما ملي اردو ختمه، د ما سور او شین او تور بیرغ ختمه، د ما امنیتي سربازان چې په ټولو سرحدونو کې خپل سرونه لاس کې. تشکر حاجی صاحب. یک دقیقه به حاجی صاحب شاپور وقت. زه راځم دې ته امریکا چې ده که نه زه ښه پوهېږم چې دغلته د افغانستان بچیانو که په امریکا غږ پورته کړی ده، میاشت یا 2 میاشتې بعد یې بیا په شهادت رسولی. خو هغه قهرمانان چې تللي زه هغو په وړاندې زه خپل سر هېڅ هم نه ګڼم. راځم دې ته په نړیوالو باندې غږ کومه چې تاسو دلته څه ته راغلي وئ؟ ترهګرۍ ته راغلي وئ، جنایتکارۍ ته راغلي وئ. ټولې مځکې هم دلته غصب کړي دي. امریکا نه غټ جنایتکار نسته. هغه مځکې چې دوی باید قرارداد د خلکو ته پیسې ورکړي، دوی دلته خپل جنایت ترسره کړه. هماغه چې دوی ویل وایي موږ ترهګرو ته راغلي وو، نن هماغو سره ته په میز ناست یې، هماغو ترهګر چې تا ورته ترهګر ویل، هماغو سره نن د افغانستان په سرنوشت باندې ته خبرې کوې. خو معنا دا ورکوي چې تاسو ناکام سوي، جنایت هم کړی افغانستان کې او په نړیوالې ټولنې کې موږ عریض یو، باید موږ سره حساب کتاب وکړي او په خپل تړون باندې بیا تجدید نظر وکړي.